دا داسې ژبه ده، دا دومره غني ژبه ده چې په دې کې داسې ټپې دي چې کله زه د دې هلکانو په شان زلمی یم او ما په ړومبي ځل باندې بلکې د دی نه هم وړوکی یم په 8م جومات کې ما ړومبی رومانس وکړو او زما په 9م جومات کې زما کویدن وشوه، د خولې وینا وشوه، نو ما ته خپله محبوبه لاره کې ودرېده، په ټوټو یې لاس کېښود او ما ته دا ټپه وکړه چې زما د بنو جنګ یادېږي ستا د قسم یاره دوه وکودونه. دا داسې شاعري ده په دې کې مېرمنو داسې شاعري کړې ده 10% ټپې چې دي نو دا مېرمنو ویلې دي، 10% صرف سړو ویلې دي. څنګه چې 10% د متلي سړو کړي دي 10% ښځو کړي دي. پېژندی شي ما ته یو ځل یې خپلې ښځې وی یور یو برغولی اور اوهوی ما دا خو فیمینن متل دی. نو بیا زما دې طرف ته خیال لاړو. نو هغه شاعري په هغې کې یو سړي لیکلي دي میاں حسیب ګل کاکا خیل د کاڼي کرښې یو کتاب دی زما په 10م جومات کې ویلو. هغه وایي چې ما یو ښځې وی چې ما له خط ولیکه او د هغې د خاوند خط تقریبا 20 کاله پس راغلو او ما ته وی چې د دې جواب ولیکنو ما یو کاغذ راغست بل نو چې ما کاغذونه راغستل نو بیبي راته وای چې دا دوه ډېر کاغذونه سره راغلي ما ورته وی چې 20 کالو ګیلی دي تا نه په ناویتوب کې خاوند تللی نو دا خو به ټولې پکې لیکل غواړي هغې ما ته وی یو 2 ګوتې کاغذ راواله لکه دانش نه چې خلکو وړوکې ورکو وی یو 2 ګوتې کاغذ راواله او دا ټپه پې ولیکه چې څوک چې د چا د باغچې ګل شي مناسب نه ده چې سوکړې پې تېروي نه. په دې کې د 20 کالو هغه ټولې ګیلې هغه جذباتي استحصال هغه دردونه هغه کرب هغه ټول هر څه پکې راغلل. زمونږ داسې ژبه ده، زمونږ دومره غني ژبه ده چې د پاکیزه فلم څومره ګانې دي د انډیا هغه هیټ شوي دي او د هغې ټولو آهنګ چې دی هغه په پښتو باندې دی، د پښتو په فولکلور باندې جوړ شوی دی. او د پاکیزه فلم د هیروین چې ده هغه کومه چې تاسو وګورئ نو هغه د ثوابۍ د کالو خان کلي د هغې نوم په اکه د کالو خان په کلي په یو سندرغاړي په نوم باندې دی. یعنې زمونږ د دې نه پس که چېرې په شازو او موږ د پښتونولۍ بیا درک لټو نو زمونږ داسې پښتونولي ده چې د نن نه 2.5 کاله مخکې دلته کې اشیر کبیر راغلی او څه چې الکسندر نه مخکې چې 1500 کاله مخکې سکندر ذوالقرنین وایي هغه په خپل کتاب کې لیکلی دي چې په 400 او په سوات کې لیکي چې دلته دا کندهار دی او دلته کې چې کوم دی نو داسې اصول دي چې څوک خپلې بیبي ته د نوم نه لاندې کنځل نشي کولی، د هغې توهین نشي کولی او که ویږي نو په خارې سورئ او مخ ورته تورئ او کمیس دې وباسي او دا فیصله وایي جرګه کوي. هغه په خپل کتاب کې لیکلي دي چې دلته کې چې دی نو داسې اصول دي چې وایي چې خپل غلام یعنی خپل نوکر له به هغه څه خوراک کې ورکوي چې ته خورې او هغه جامې به ورته اغوندې چې ته اغوندې. دا 2.5 کاله مخکې موږ څخه داسې روایت موجود دی چې د پښتو کې پښتنو کې په دې خاوره 15,000 کاله مخکې د یوې ښځې تصور هم پښتنو ورکړی دی. دغه وخت کې ډېر کم داسې تهذیبونه وو چې هغې کې د یوې ښځې تصور و خو پښتنو چې کله د ښځو نه کرکیله قبضه کړه او کله یې کسبګر غلامان کړل او قبایلي ژوند شروع کړو اشتراک نیم قبایلي نیم اشتراکي نو هغه دا فیصله وکړه هغه لومبی دا فیصله وکړه چې زمونږ ښځه به یو معلوموي چې کومه ځمکه مونږ په خوارۍ اباده کړې ده چې هغه زمونږ زوی ته پاتې شي چې هغه معلوموي زمونږ زوی به هم معلوموي. د یو ښځې تصور 15,000 کاله مخکې پښتنو دنیا له ورکړی دی. د هغې نه مخکې به نورو قامونو هم ورکړی خو زه د دې خواوشا قامونو چې کوم زمونږ ګاونډیان دي او هغه وخت چې انسانیت ټول په وحشت کې و هغه وخت کې هم پښتنو له خپلو مشرانو د پښتونولۍ په نوم باندې یو باقاعده کوټلی نظام ورکړی دی چې هغې کې ادارې هم شته هغې کې قدرونه هم شته. تاسو ټولو ته معلوم دي او هغه نالیکلی زمونږ په سینو کې لیکلی دی. نن هم که د یو تعلیمي یافته سړي چېرته هم موجود وي د دنیا په هر ګوټ کې او ته ورته بې پښتو خبره وکړې نو هغه به درته وایي چې یاره دا کار خو ما ته ډېر بې پښتو ښکاري. او دغه خبره ده چې خوشحال بابا وایي زمونږ مفتي صاحب خوشحال بابا هغه وایي چې درست پښتون له کندهاره تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټه وشکار. د ړومبی شعر کې جغرافیه ده د دویم کې پښتونولي ده. درست پښتون له کندهاره تر اټکه بیا وروسته احمدشاه بابا نوره ما په لبوتله
درس پښتون له کندهار تر ټکا سره یو د ننګ پکار پټ او اشکار په یو ژبه ویل سره پښتو کړو ولېس نشو له یو بل خبردار دا بایندینګ فورس دی چې کوم موږ ټول لار او بر تړي پښتو بیا دا غینه مخکې پښتونولي نو بیا وای چې بلې سری درې نشتر د امینځه یا مغول د امینځه رو یا پښتونخوا خبره ډېرې دي او د ځوانانو سره کولم غواړي ځکه چې زه اکثر دا خبره کوم چې موږ د نړیوال کلي حصه جوړ شوي یو خو په حادثاتي توګه باندې اکسیډنټلی آلات بدل دي حالات بدل دي او خیالات چې دي نو هغه بدلېدو ته تیار نه دي زما پشان او د خانجي پشان سپینګيري سپینسري وای چې دا بچی دی په پرون کې ناس دغه پشان د بختزاده دانش پشان ځوانان نماینده کسان وای چې دوی دې سبا ته لړ شي زه دا وایم چې کچرې موږ خپلو بچو ته نن دا فارموله ور نه کړه چې د پرون په غېږ کې به د نن په لار سبا ته څنګه ځي چې د پرون په غېږ کې به د نن په لار سبا ته څنګه ځي ځکه چې که پرون دی بوځي نو ټیک ته بوځه خو پرون کې کېنوه ما دا قابل مذمت ده او که سبا ته بوځي او د جړو نه پرې کې نو د دې مثال د ونې دی د ونې خپلې جړې وي د دې خپله تنه وي خپلې څانګې وي د حجرې جومات جرګې او د ننواتې مثال د جړو دی او د تنې مثال د یونیورسټو او د کالجونو دی او د څانګې مثال د سکولونو دی څوک چې په څانګه کې ناست وي او جړې رد کوي نو ونه به پرې کېږي دا ډسټرکشن دی څوک چې لکه زمونږ غوندې په جړو کې ناست وي او څانګې رد کوي نو دا ایرریشنلیزم دی ځکه چې په ونه کې به فوټوسنتیسس نه کېږي ضیاء طالب په پکې نه کېږي یا به زیړه پیړه شي او کله چې پاڼه د ونې نه وغورځېږي زیړه شي نو ګناهګاره ونه ده ګناهګاره ونه ده که زمونږ بچی زمونږ نه د دې نړیوال کلي کې کټ پتنګ شو او هر چا ځان له ونیسه لکه چې 50% ځوانان زمونږ ځان له چا نیولي دي که نه هغه زمونږ د لاسه مونږ ورته سپک کتل مونږ ورته په کورونو کې هم سپک کتل مونږ ورته په حجرو کې هم سپک کتل او مونږ ورته په جوماتونو کې هم سپک کتل نو هغه زمونږ نه پردو خلکو راونیول او ځان له منظم کړل نن به دا پکاري چې مونږ دې ځوانانو سره یو نوې عمراني معاهده وکړو په دې نړیوال کلي کې په حادثاتي توګه چې دوی د دې حصه شوي دي مونږ دوی سره د دوی دنیا ته لاړ شو او دوی سره کینو دوی سره دوستي جوړه کړو د دوی میندو سره خپلو بیبیانو سره دوستي جوړه کړو چې کله ستا په کور کې تشدد وي ستا په کور کې غوسه وي ستا په کور کې بنیتي وي نو ستا بچی به چرې نارمل نه وي یا به بیمار راځي یا به ناروغه وي بیا چې په سکول او په جومات کې ورته تا داسې سړی کېنولی وي چې هغه د متوازن ذهنیت حامل نه وي هغه صحیح معنو کې عالم فاضل نه وي هغه په نفسیاتو نه پوهېږي نو رنځور بچی چې د هغه غېږ کې ورکړي نو هغه به یې درله دومره ووایي ملا بخش په سر داسې عمل وکړي چې هغه به بیا دغه ته به د کتو شان نه وي بل په کور کې په جاینټ فیملی سیستم کې بوته یو تر وایي چې تبلیغي جوړ شه بل تر بوته وایي چې زما په شان شاعر او سیکولر جوړ شه نیکه به وایي چې زما په شان پرونی جوړ شه او په سکول کې بوته په سکول کې بوته چې دنو پی ټی آی وایي چې جنګي واچو رئیس د سینه ځه مولانا صاحب بوته وایي چې رئیس د سینه نه کته کته به ګوري عجزي به کوي او مولانا صاحب بوته وایي چې د پردو خلکو جامې دې واچولې چې د پردو خلکو جامې دې واچولې نو هغه جیان کې به هغوی سره پاسې په داسې تضاداتو کې چې کوم بچی لویږي د کالج او د یونیورسټۍ د استاد دا ذمهواري ده چې هم د مور پلار هغه کردار ادا کړي او هم د معاشرې هغه کردار ادا کړي کوم چې انفارمل ایجوکیشن کېږي کوم ځای ځکه چې زمونږ بچي اوس 12 پاس ځي یونیورسټو ته نو هلته کې که پروانکاره پېښ شو هلته کې که په آیس خرڅونکی پېښ شو هلته کې که په انتها پسند او تشدد نه ډک سړی پېښ شو نو بیا به هغه موږ زمونږ د لاس ووځي نو زه دا ګڼم چې په کار دا ده چې زمونږ د بچي په یو لاس کې پښتو پښتونولي وي په بل لاس کې عصري علوم وي او په سر باندې د لا اله تاج په د مولا نه زمونږ د نبی علیہ السلام چې خدای پاک ورته وایي چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او داسې استاذ بس په دې خبره ختموم چې داسې مثالي استاذ چې د هغې روایتي معاشرې نه یو سړی راوچت کړي هغه د صداقت معیار شي د هغې معاشرې نه یو بل سړی راوچت کړي هغه د شجاعت او د حکمت معیار شي بل ته راوچت کړي هغه د سخاوت معیار شي بل ته راوچت کړي هغه د عدالت معیار شي
بل ځای نه راولي او د اکي نبی په لار باندې باچا خان رحمت الله علیه روان دی اکه پښتنو کې یو لک کردارونه پیدا کړل مثالی کردارونه به مثله کردارونه په اکه عمل اکه سیرت النبی باندې روانو زکه کردار او گفتار یو زکه چې دې په نور باندې ولاړو او داسې بلا مثالونه دي چې ماته یو خدای خدمتګار د ثوابای وي چې مونږ په یو ځای کې بونیر تطلو را سره د ثوابای اشراف یا عمر خان بابا نور چې کوم زوار بابا ابي سب کې کشرم نه مونږ په وګورې دوه جمعونه باچا خان بابا وی چې بچو او یا ملګرو وی داسې کارو کې چرچا بوټان دي انو هغه په دې وبو دغه سمځي چې دا چا سپلای دی لکه زما بابا په پنځیداري سپلای اچولې نو هغه دا بوټانو والا په شاره واړوي د دې خپې وته دې سړی شي نو وی اچھا داسې نکول باچا خان بابا وی زوار بابا د لاس ونیسه او په شاعر راوړ وغله کده وړو خپې والی چې مکو باچا خان مو وی چې نه تک کسي درته وام وی بیا ما قتل چې څوک وګورم چې اسه وسړی په وسور کوم د دې وبونه یا په لا پورې کوم یو داسې مبارز چې سره د خپل بچو لکه د پیر روخان سره د خپل زنانو او د خپل بچو د قومي تحریک کې ولاړ دي څوک مثال هم د دې نشي پیش کولای چې خپل نیازبین بچي د ظالم او د جابر پیرنګي مخه ته ودرول خپل شاهزادگان بچي داسې مبارز د دنیا او خیمونته چې دنیا ته یو نوې بیانیه ورکړې ده د امن د عدم تشدد چې د جرمن چانسلر د کتاب په دی باچا کې لیکي چې نن ټول دنیا ته د باچا خان د امن او د عدم تشدد ضرورت ده چې دنیا ری فارمولیټ کړي شي چې دنیا ری ارګنایز کړي شي کوم چې سیاستدانانو تبا کړی دا کوم چې د دې دور انسانانو تبا کړی دا چې د دې له نوې اډر ورکړي شي چې هغه د قرآن بقایبه همي په بنیاد وي تاسو وګورئ کتاب د جرمن چانسلر او د چا باره کې چې کوکیلا بینرجی د اکسفورد نه حاصل کړي خپل ډیګری کې لیکي چې که پښتنو کې باچا خان نه وي انو نه په دې کې شعور پیدا شو قومي او نه به د ازادي ترلاسه کړي ډېرې خبرې مې په زړه دي او بهرحال زه د استادانو ته دا درخواست کوم چې د خپلو بچو سره لکه د پروفیسر صاحب غوندې دوستي جوړه کړئ دوی سره مینه وکړئ د دوی خبرې واورئ د دوی دردونه واورئ او دوی چې دی نو ځان ته رانږدې کوي تاسو ورته نږدې شئ دوی ځان ته رانږدې کوي ځکه چې خیبر وایي چې زور دی په نرمۍ کې د سختۍ نه ډېر لار په غره کې وباسي پستی یو جهان مننه اسلام د شاعرانو چونکه مشاعره ده نو شاعرانو ته مبارکي وام او پروفیسر صاحب او د هغه شاګردانو ته مبارکي وام چې ډیره مثالي مشاعره وشوه ډیره ښه ویرایټي وه پکې هغه کیټ وایي که نه د دانش دی هغه بابا جان کیټ وایي چې ان د کیو اف میلونکلی د گاډس اف گریف اینڈ جای ډویل ساید بای ساید چې د افسردګۍ په غار کې د خوشحالۍ او د غم دیویانې یا خدای ګوټي شا په شا ولاړ وي نو د چا به د غم سندرې ویلي ځکه چې اور بل دی چا به د امید او د حرکت سندرې ویلي چې وتل به ترې غواړي او چا به لکه د مایوسۍ سندرې ویلي چې انساني کیفیات دې خامخا به راځي خو زه دې شاعرانو ته یو خبره کوم چې شاعري ګورې ګپ نه دی شاعري اله کېږي چې کله شاعر ته د سیند په سپینو شګو کې محل ښکاري شاعري اله کېږي چې لکه د غني هغه چې د جیلخانه کې په زنګون باندې سر کېږدي او د هغې جیلخانې نه راوځي او د اسمانونو په سیل وتی شي شاعري اله کېږي چې لکه د روغاني په شان په قطره کې دجله لیدی شي او په دجله کې قطره لیدی شي شاعري اله کېږي چې تاسو وګورئ په پښتو شاعرۍ کې په سرای کې لغوندې آپله خوشحال بابا دفن دی هغه خوشحال چې علامه اقبال خپل استاذ ګڼي علامه اقبال وای خوش سرود شاعر افغان شناس آ که بیند باز گوید بے حراس آ حکیم ملت افغانیہ آ طبیب علت افغانیہ راس قومی دید و بے باکا نگفت هر په حق باشو خیرنده نگفت هغه خوشحال بابا چې علامه اقبال وای چې his was versatile personality he wrote on romanticism ethics and nationalism he also wrote his autobiography which is unfortunately lost او علامه اقبال بیا وای چې his poetry is just similar to ancient Arab poetry چې هغه علامه اقبال ډایجست کړی دی او بیا یې ریپروډیوس کړی دی په اردو کې
دې کې داسې شاعر دې کې یو داسې رحمان پروت دی د دوی په غاړه چې هغه آسماني سندرې ویلې دي روحاني سندرې ویلې دي او په دې کې غني هم دی چا چې د سیند د سپینو شګو نه داسې محل جوړ کړی دی چې د مغولي شاه جهان تاج محل ورته هم ګوته پخله دی شاعري چې د احساساتو د جذباتو د لطیفو احساساتو یو داسې بهیر دی چې دا کله د وجود نه راوځي د انسان د وجود نه او دا په کثیفو الفاظو کې ورننوځي که په دې کې شوخي نه وي په دې کې مستی نه وي په دې کې درد نه وي یا په دې کې کرب نه وي نو هغه لفظي عکسونه چې دي هغه انځورونه به پړیجن وي هغې کې به سا نه وي هغې کې به ژوند نه وي هغې کې به مستی نه وي هغې کې به حرارت نه وي هغې کې به حرکت نه وي او هغې کې به امید نه وي هغې کې به رڼا نه وي شاعري گپ نه دی شاعري د هر چا کار هم نه دی ځکه خوشحال بابا وایي چې دا د هر فاسق او فاجر کار نه دی شاعري چې کومه ده نو دا د هر چا ما سره یو ځلې یو دوه شاعران راغلي زلمي یو کلام واورو او بل ما هغه یو ته ویم تاله بل څه لوبې موبې درځي بیا کرکټ کوم ته کرکټ کوه او هغه چې کوم شاعر نو هغه ته ویم ستا دا کسي د شاعر دی ته شاعري کوه هغه شاعر چې کله هغه یو واقعي چې شاعر ثابت نشه او هغه بل بیا په ډېر ځوانۍ کې لکه د جانکیر شهید شو خو هغه چې کوم دی نزار شاه منصوري هغه په ډېر ماشوموالي کې لکه د جانکیر داسې شاعري کړې ده چې اوس هم هغه په هغې باندې امر دی نو زه دا ګڼم چې شاعري هم د هر چا کار نه دی او بله دا ده چې ستاسو ځوانانو سره اخري دا کار خبره کوم چې د پښتو شاعران او د پښتو شاعري دا دومره غني ده چې تاسو یقین وکئ چې په پښتو کې په لارو کوڅو کې کومه شاعري شوې ده هغه د هند د کلاسیک نوم معیاري ده لکه د مثال په توګه باندې ما دا ډېر ځای دا خبره وکړه چې زمونږ ځواني وه نو هغه زمانه کې 3 اداکارې د هند مشهورې وي یو وجنتی مالا وه چې هغې د هغې چال ډېر مشهور وو یو دغه وه دغه هغه محبوبه وه د مدوبالا د هغې موسکا ډېره مشهوره وه او یو د دلیپ کمار بیبي وه سایرابانو د هغې ملا ډېره ښایسته وه نری وه او ښایسته وه هغه وخت کې په هغه زمانه کې په وجنتی مالا باندې یو سندره ریکارډ شوې ده هغه په ټال ناسته د ګلونو 10 لکه روپۍ هغه زمانه کې زمونږ په وړوکوالي کې په هغې لګېدلې وې او هغې له جوتې ورکوي او دا وایي چې بهارو پول برساو ډاکټر صاحب بهارو پول برساو میرا محبوب آیا ہے او دک خبره د هغې نه 50 کاله مخکې زمونږ یو ولسي شاعر کړې ده د هغې نه په څو کرته د هغه سندرې نښه کړې ده چې ګلونه راوړه د ګلزاره زما اشنا راځي د خاپیرو د بارمالیاره اوس تاسو کمپیر کوي د جاپان څومره لوی لوی شاعران هایکو باندې فخر کوي او زمونږ ستاسو د لارو کوڅو د شلېدلې پیپنۍ یو بچی په لاره کوڅه کې ویلي دي چې وسپېدې سپمۍ ستندې روکه کړه ډری زما ورور ورپسې ګرځي لکه غشې رینده سور لوی معیار دی زمونږ بیا په هغې کې تاسو وګورئ چې د پرایډ د لبیډو چې کوم کنسپټ دی هغه یو د انګریزۍ یو ډېر لوی پوهان صاحب ته پته ده هغه چې د ډرامې شکل کې پیش کړی دی او هغه یو ډېره کلاسیک ډرامه ده په جنسیاتو باندې او د هغې ډرامې په ضد کې موږ سره په پښتونخوا کې د زرګونو کالو یو شی پروت دی چې هغه په پارک کې یو نالوستي سړي ویلی دی چې هغه تاسو وګورئ چې داسې یو دغه دی چې وایي چې داسې ما ته ټول مانوسري کې په هغې کې دا دي چې زویه زما وروره زما د ښځې زویه دادا ته د نارې که چې راغلی د فرزند دی د ښځې د خاوند دی زویه زما وروره زما د ښځې زویه دادا ته د نارې که چې راغلی د فرزند دی د ښځې د خاوند دی او په دې کې هم په ماشوموالي کې هغه ماشوم په خپله مور مین وي د یو بل نه روک شي هغه مور یې اورګرین وي بیا یو ځای کې میلاو شي د انګریزۍ په ډرامه کې او هغه یو بل ونه پېژني او هغه د ماشوموالي هغه مینه د لویوالي په مینه کې بدل شي هغه واده وکړي او چې ماشوم یې وشي نو هله هغې ته پته ولګي چې مونږ موره زوی یو هم دغه خبره په دې کې موجود ده زویه زما وروره زما د ښځې زویه دادا ته د نارې که چې راغلی د فرزند دی د ښځې د خاوند دا بیا پکې چې دی نو باران صاحب خپله چاربې ته ووې نو د هغې نه پس رشید علي دیکان راغی نو دیکان صاحب چې راغی هغه وایي چې په یو فصل باندې هم طوفان تیر شي او هم پې باران تیر شي نو دیکان غریب ته پکې څه پاتې شي
نو دقسې چل ما سره وشو چې طوفان تیر شو باران تیر شو بهرحال یو څو خبرې قانون او په جذبه کې څومره زور دی او زما عقل او خرد لو لپکو ستا د حسن په جلوه کې څومره زور دی یو هوښیار راته په غوږ کې داسې ووایي په خوږه پسته لهجه کې څومره زور دی او دا تپوس د چا سپینګیري سړي وکړه د وختونو تنسته کې څومره زور دی او د میوند میدان ګواه د دې خبرې د پښتو یوه ټپه کې څومره زور دی او په خندا دې راته ووایي کور ته راشه ستا د خولې دغه رازه کې څومره زور دی او ستا مینه سپینې ګیرې هېره نه کړه د وصال په هغه شپه کې څومره زور دی. السلام علیکم.